ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ دا نن ورځې ډیرو تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خبر: طالبان وایي چې د دوحې تړون ته ژمن دي او په همدې برخه کې مؤثر ګامونه هم اخیستي دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د دوحې تړون پر اساس د ولسوالیو مرکزونه نه دي نیولي او همداشانې په لویو ښارونو کې هم ستر عملیات نه دي ترسره کړي. طالبان زیاتوي دا تړون له متن سره سم د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره وروسته په 3 میاشتو کې ټول بندیان لا هم نه دي خوشي شوي او په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت مشران له تور لیست څخه نه دي ویستل شوي. دوهم خبر: حمدالله محب وایي طالبان مطلق واک غواړي او د طالبانو باداران د افغانستان ویجاړول غواړي. هغه وایي که ډاډ ترلاسه چې طالبان واقعي سوله غواړي چمتو یو چې قرباني ورکړو. دریم خبر: فراه کې د نصرت کانال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي نصرت کانال چې 36 کیلومتره اوږدوالی لري 15,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 11,300 کورنیو ته به ترې ګټه پورته کوي. څلورم خبر: د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي هر خصوصي او حکومتي روغتون چې د ټپیانو او د ټپیانو د پیوازانو تر سمې پیژندنې پرته د ټپي درملنه کوي د جرم شریک او مجرم به بلل کیږي. هغه وایي چې ټول روغتونونه باید ټپي شوي کسان په سمه توګه ثبت او د ټپونو څرنګوالی معلوم کړي. پنځم خبر: د کابل شواروس بند کې کابو 40 ورځې وروسته د اوبو زرمې کیدل پیلیږي. د اوبو دغه بند یوازې برېښنا نه بلکې کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبه هم برابروي. شپږم خبر: امریکا د ګونتنامو زندان د تړلو پریکړه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي چې جو بایډن د ګونتنامو د تړلو پلوی دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان هم ویلي چې پینټاګون د دغه زندان د تړلو ملاتړ کوي. اووم خبر: د هرات اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې په پایله کې د نفتي موادو لسګونه ټانکرونه چاودېدلي دي. د هرات والي سید وحید قتالي ویلي چې اورلګیدنه اوس هم دوام لري او دوی د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. قتالي زیاته کړې چې اور ډیر پراخ دی او د مهارولو لپاره په هرات کې کافي امکانات نشته. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبرې ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.